السلام علیکم. زما نوم دی نوره احساس او د سوات د سیمې سره تعلق ساتم. نن نیو ایئر نایټ دی، ملم جبې ته راغلي یو د پاک آرمي په تعاون سره. ډېر وخت بعد په سوات کې امن راغی او مونږ چې دلته راغلي یو د امن او سوکالۍ پیغام یو راوړی دی او دلته ډېر ښکلی ګیدرینګ دی. فیملیز هم راغلي دي، تاسو هم راتلی شئ. دلته کې امن دی، دلته کې ټوریزم دپاره ښه پلیټفارم سي، نو تاسو هم راتلی شئ. او اصل کې زه د پښتو ادب سره تعلق ساتم، پښتو پویټري کوم. نو دغه غزل زما تاسو ټولو کتونکو ته ډالۍ. د زړه په دشته مې باران شکنه راشه کنه، د زړه په دشته مې باران شکنه راشه کنه، د خدای د پاره سم جانان شکنه راشه کنه. زه به دې هر ناز او ادا د سر په سترګو وړمه، زه به دې هر ناز او ادا د سر په سترګو وړمه، زما په سر باندې اسمان شکنه راشه کنه. دا نفرتونه دا جنګونه پرېږده خدای ته ګوره، دا نفرتونه دا جنګونه پرېږده خدای ته ګوره، د مینې ډک شخوږ انسان شکنه راشه کنه. د سوات د سیمې د ښکلا خبرې هر ځای کېږي، د سوات د سیمې د ښکلا خبرې هر ځای کېږي، د سوات په خلکو مهربان شکنه راشه کنه. زما احساس در سره نشته بېغمه ګرځې، زما احساس در سره نشته بېغمه ګرځې، زما د مینې ترجمان شکنه راشه کنه. ډېره مننه ستاسو د ټولو. نور دنیا ته به څه پیغام ورکولې ورکول غواړئ چې سوات ته راتلل پکار دي؟ دنیا ته دا پیغام ورکول غواړم چې سوات ته راشئ، د سوات وزټ وکړئ. سوات ډېر زیات ښکلی شی دی، ډېر زیات امن پکې راغلی دی. تاسو ټول راتلی شئ، د سوات دا ښایستونه او ښکلاګانې کتی شئ. ډېره زیاته مننه.